No, 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 no. خشتا سره هندوانه در باندې خورم ټول عمر به دې په خوله کې داغې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره هندوانه دې په څو لګولې دانه؟ وروره په 100 روپۍ دانه ده، خپلې خوښې دې ځان له واخله. 50 کې ترې رالې یو دانه راکړه زه ته. وروره دا ته کم وخت خبرې کوې، په 50 روپۍ باندې خو ماشوم نه قلاریږي. زه ځان له چېرته بل ځای واخله مړه، ته خو هسې غرمه ده تا په عذابول کې. یار وروره ته خو ډېر بد اخلاقه یار، په 100 راکړه خو چکې کراته یاره چې سرۍ چکې کراله. وروره ما د پنجاب نه را څلورم ټرک هندوانه ده چې راوړم، خو یو هم پکې لاشنه نه ده ختې. ته راوړه لږ هغه چاړه چې چکې زه بسي به بس مې چک کوه به زمونږ ستا په خوله یقین دی بسي به را ورکړه سلي. ته وایې چې اوس یې ته چک کړمه؟ نه بسي به فضل جانه ته داسې چالو که دا دې اوبو ته ورځوړنده که داسې وتړه. اوس 15 منټه پس ګوره داسې ښکلې به یخی ته به وایې که په فریزر کې پرته ده او رازاتي. ماشاءالله فضل جانه داسې ښکلې یخه شوې لکه فریزر کې چې 2 ورځې پرته. یاورې سخت کاله ماشاءالله په دې هندوانو ښې مزې وکړې. داسې ښکلې سرې هندوانې دي سخت کال. وعلیکم لکه شیخه دمشه هندوانه وخوره راځه. نصیب هم شالکه لاړم د خدای تعالی ظالمه ذهن از ګور اواز کو اوس په درانه لاس او خپې ماتې کړې وې یا لکه شیخ بچ خو یې که نه بچې مړه سپوټې او ټوپۍ لاړه مړه شیخه چې سر سلامتي ټوپۍ ډېرې ته راځه هندوانه راځه وخوره اوس ته راځه هډوکي مډوکي بچ دي ځه راځه ته راځه هغه چې څه کېدل هغه هسې مو شو. ته راځه اوس هندوانه سره هندوانه اوهو ته راځه که نه مړه بس الله خیر کو ته راځه ستا الله په دې هندوانه کې نصیب لیکلی او زمونږ ته کښېنه ته کښېنه راځه ماشاءالله حقه دی مړه شیخه دومره سپېره قسمت ته دی چې هغه نور کله موږ راوړو ته کسری خو چې ته سپېره را سره نن بد قسمت یو ځای شوي هغه هندوانه هم ته کشنه وخوره. لکه ورور مې د دې کې زما څه ګناه وه؟ زه خو په لار روان وم مسلمانه قابود راله په شنه هندوانه پسې لاس او خپې ماتې کړې وې. شیخه هسې اوچتېږه لږه مه یو خو ستا د قسمته هندوانه شنه وخته او اوس خو په خپله باندې را پرېوتې او خدای راستي اوس به دې د دې ګرېوان نه ونیسم او یو شپږ شلي غوپې بدله په دې نیر کې درکړم. انسانیت او سړیتوب نشته دې کې لکه زما اوس څه ګناه ده یا یاره نو ته سپېره تا ته دا نور کله چې ما دې راوړو ته کسری نن چې را سره پکې ته دغه د نیر د پرېوتو به ستا قسمت چې وي خدای راستي اوس بدله په دې نیر کې شپږ شلي غوپې درکړم ته خو ګډوډ لګې شیخه مړه لږ سړیتوب زده کړه خبرې په طریقه کوه لکه شیخه پرېږده ماته فضله زما بوی راله لاس او خپې مات کړی او بېله بدماشانې څه بد خو مې نه دي کړي خبرې بې طریقې کې هندوانه دې شنه راوړې ده د 50 روپو هندوانه دې راوړې په ما بدماشانې کې دا داسې وږې سترګې نیولي نه به راتاوېدې که نه نه به پنځوس روپو هندوانه دې راوړې په ما بدماش ګورو وبشي No, no.
خبرې بس دی که نه د دې غزار بدل بدلالمه خبرې بس دی که نه او بچې فضله مړه خلاص دې کرانه که نه دا شي د ده نه د له ماته دې هندوانې دا بدل دلته اخستو مړه پرېږدې راته نه ښودو مړه شیخه په کوم سیټ به رانه ځې ګورو به